tasu.lspacepakhtosarayast nori kisi.lspace.com.au/pakhtosakhawauri. اروپאי ټولنې د پاکستان د هغه دریز پلویتوب کړی دی چې تر مخې په افغانستان کې د وسلوالو د منځه د وړلو لپاره ګامونه اخیستي دي. د اروپאי ټولنې د بهرني تګلارې سلاکار میرمن کایا کلاس پاکستان ته د خپل د سفر پر مهال باندې د پاکستان د بهرنی چارو وزیر اسحاق سره د لیدو کتن نورستو یوې غړي خبري غونډه ته د وینا پر مهال باندې د خبرې کړې دي. غړي خبري غونډه ته د وینا پر مهال باندې کایا کارلس بوویل چې د نړیوال قانون سره سم پاکستان د خپل دفاع حق لري چې د شان خپل هوادوالو ته خوندي ژوند ورکړي. دوی په دې ورسوي کې د پاکستان د لوري په افغانستان کې د وسلوالو ډلو د منځه د وړلو لپاره د ګامونو په لویتوب وکړو. دوی ویل چې اروپאי هوادونو د دوړ هوادونو نه د زغم څخه کار اخیستلو او د ستونزو حل د خبرو غوښتنه کړې ده چې د غشنت سیمایي ستونزې په اسانه توګه حل شي. دوی ویل چې اروپאי ټولنه د پاکستان سره ستراتیژیکي خې اړیکې لري او په راتلونکي وخت کې به دغه نور هم پیاوړي کولی شي. دوی د پاکستان د هغه ګام چې د امریکا او د ایران ترمنځ د جنگ د ختمولو لپاره کوم ګامونه اخیستي د هغه هم استاینه وکړه. دوی ول چې په 2014 کال کې به د اروپאי ټولنې او د پاکستان ترمنځ د اړیکو د خکېدو د اقلیم بدلون د اغیزو د راکمولو او د تجارت د سیوا کولو لپاره به ګامونه اخیستل کیږي. په خپل ور سره د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق خبري غونډه ته وویل چې د پاکستان او د اروپאי ټولنې ترمنځ خې اړیکې دي او د پراتلونکو کې نور هم پیاوړي کولی شي. دوی ول چې پاکستان په دغه هڅو کې دي چې د امریکا او د ایران ترمنځ د جنگ د ختمولو او په منطقه کې د امن قائمولو لپاره خپل حیثیت دوامدار ساتي. دوی ول چې د دې ترڅنګ د پاکستان او د هند ترمنځ د اړیکو د خکولو لپاره هم پاکستان ژمن دی. اسحاق د اروپאי هوادونو مننه وکړه چې د امن لپاره د پاکستان د خستونکو ګامونو نه یوازې ستاینه کړې ده او سره د یووالي څرګندونه هم کړې دي. د اروپאי ټولنې د بهرنۍ تګلارې سلاکار د خپل سفر پر مهال باندې د پاکستان د جمهور رئیس صدر اعظم او د پاکستان د فوج د سرلښکر سره هم لیدل کتنې کوي. د پاکستان دولتي شرکت یا پی آی یوې شخصي کمپنۍ ته شپږ میاشتې وړاندې د پلورلو وروسته لا تر اوسه خستونکو کمپنۍ ته د دې چارې نه دي سپارل شوی. د معلوماتو تر مخه د شرکت د سپارلو نیټه د مې په 15مه نیټه پای تر رسیدلې ده. خستونکو کمپنۍ کانسورشیم وایي چې لا تر اوسه پورې دولت دوی ته د هوایي شرکت د چلولو چارې نه دي سپارلې او د غشنته اوس دوی ته ژمنه ورکړه شوې ده چې د جون تر اخره پورې به د شرکت ټولې چارې کمپنۍ ته وسپارل شي. سرچینې وایي چې د شرکت د نسپارلو اساسي علت د دولت د لوري ځن اجازه نامې نه ترلاسه کول دي او پر دې کې تر ټولو لوی خند اعلی افسران بلل شوی دي چې دوی د اجازه نامې لا تر اوسه پورې نه دي لاسلیک کړي. د لوزنامې تر مخه چې کله د اجازه نامې ورکړي شي نو خستونکو کمپنۍ به د دولتي ادارو د پلورلو کمیشن ته 15 اربه کلدار جمع کړي. د هوایي شرکت کمپنۍ ته د نسپارلو په اړه باندې د یاد کمیسون ویاند رسنیو ته وویل چې ځنې اجازه نامې د هواده د نه دي او ځنې د نور خارجي هوادونو ترلاسه کول دي چې دغه یو وګړه پروسه ده. دوی ول چې په دې برخه کې به د څلويختونه سیوا اجازه نامې ترلاسه کول وي چې بیا یې پکې د ډیرو کار بشپړ شوی دی. دوی زیاته کړ چې څنګه هم د اجازه نامو دغه کار پر بشپړ توګه پای ته ورسي نو کانسورشیم کمپنۍ به کمیسون ته 15 اربه کلدار جمع کړي. ویاند زیاته کړه چې دغه هیله ده چې د جون تر پای پورې به د پاکستان د هوایي شرکت ټول چارې یو شخصي کمپنۍ ته وسپارل شي. دغه خبره د یادونه ورده چې د پاکستان ملي شرکت تیر کال د دسمبر په 23مه نیټه باندې په 115 اربه کلدار باندې وپلورل شو. په دغه یاده پروسه کې سو کمپنیانو برخه اخیسته و او کنسورشیم کمپنۍ په دې کې کامیاب شوه چې دغه کمپنۍ واخلي ځکه چې دوی تر ټولو ډېرې یعنی 115 اربه کلدار افر هواته ورکړو او د شنت دولت د هوایي شرکت پسلو کې 15 یا برخه پر کمپنۍ باندې وپلورلې. د پاکستان د هوایي شرکت د پلورلو اساسي علت د دغه یادې کمپنۍ هر کال تاوان را مخې ته کېدلو او رستر بل دغه سیوا کېدل چې دولت د 1300 کال وروسته په دغه هڅو کې وو چې دغه یاد شرکت چرته په شخصي کمپنۍ باندې وپلوري. د پاکستان د شماریاتو اداره وایي چې په مې کې د ګرانې کچه د 13 میاشتو په پرتله باندې ډېره جګه شوې ده.
ادارې په خپل راپور کې ویلي دي چې د اپریل په مقابل کې په مئی کې د ګرانۍ کچه 0.25 سلنه سیوا شوې ده. اداره په خپل راپور کې ویلي چې په مئی 2024 پورې د ګرانۍ کچه د تیر کال نه را پدې خو 11.8 سلنه و، خو ولې دغه په مئی 2024 کې 3.15 سلنه ته ورسېده. اداره وایي چې د جولای 2025 کال نه د مئی په 2024 کال پورې اوسطن ګرانۍ 6.9 سلنه و، خو بیا په اپریل 2024 کال کې په دې کې سیواواله راوړو او دغه شانته د شمیره 10.89 ته ورسېده. د ادارې لخوا د ګرانۍ کچه په کلیوالو سیمو کې 0.13 سلنه خودل شوې ده، خو بیا دغه په خارونو کې 0.8 تر رسیدلې ده. په پاکستان کې د ګرانۍ کچه د لوړېدو اساسي علت د تیلو بیې خودل شوې دي. پر اوس مهال باندې په پاکستان کې د پېټرولو یو لیټر په 380.8 کلدار باندې پلورل کیږي. دا شانته یو لیټر ډیزل په 380.8 کلدار باندې پلورل کیږي. دغه شان د غازو بیې هم ډېر جګې شوې دي چې لامل یې خستون کې د لوی مشکل سره مخ دي. په پاکستان کې په د ورستیو کلونو کې د تیلو او د غازو بیې د تاریخ تر ټولو اوچته کچې تر رسیدلې دي. دا د دې ونه په پاکستان کې د مهمو پیښو په اړه باندې د اسلام ګل د لوري بشپړه جزئیات چې تاسو اوریدل. SBS پښتو پیښور. کاغوري دغه سنوري کیسې هم او رینو د خپل پودکاسټ ګوګل پودکاسټ یا هم د خپل خاكي پر پودکاسټ یو اورئ.